بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورځ پوښتنه کړې ده، وایي که په تلیفون کې قرآن عظیم الشان وي نو بیا تشناب ته تلل جایز دي که نه دي جایز؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ د مذهب کتاب بحر رایت په اول جلد صفحه 211 او رد موتار په اول جلد صفحه 172 کې لیکلي دي، وایي قرآن عظیم الشان که څوک بدون اوداسه را اخلي نو د اخیستل یې نه دي جایز، البته که پوښ ورسره و، او که چیرې پوښ نه و ورسره یا پوښ ورسره و هغه مشتي و نو بیا یې اخیستل نه دي جایز، او که پوښ جلا و مشتي نه و په قرآن کریم باندې بیا جایز دی. نو دغه تلیفون چې قرآن عظیم الشان پکښې دی، دا که چیرې چالانې د سکرین پر مخ باندې راغلی، دا د هغه قرآن کریم حکم لري چې هغه قرآن عظیم الشان وي او جلد ورسره یې په جلا پوښ کې نه وي، او که چیرې قرآن کریم بند و نو بیا دا الکتروني ذرات دي، دا هیڅ حقیقت نه لري، نو بیا پروا نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.